زموږ څوارلسم چې کوم درس دی، څوارلسم لیکچر دی کې موږ په اس کیو ایل کې انسرټ، ډیلیټ او اپډیټ کمانډونو سره غواړو ځان بلد کړو. انسرټ، ډیلیټ او اپډیټ. کریټ ټیبل موږ تاسو سره مخکې ویل چې موږ ته ټیبل جوړوي. کریټ ټیبل هغې نه سره ټیبل نیم ورکوو، په کې بیا کالمونه اضافه کوو. که زه وایم چې انسرټ انټو اتور ویلیوز وهاج کاما جیګل وهاج، په دې معنی چې موږ اتور موږ سره یو ټیبل په هغې کې دوه کالم وو، اول پکې شارټ نیم وو او دویم پکې ډسپلی نیم وو، یا یوزر نیم وو او ډسپلی نیم وو. نو ځکه موږ لومړی انسرټ انټو اتور ویلیوز مو ورته ویلي چې په وهاج به دا په ترتیب سره لومړی چې کوم تاسو ویلیو انټر کوئ هغه لومړي کالم ته ځي، دویمه چې کوم انټر کوئ دویم کالم ته ځي. نو موږ ځکه دوه ویلیوګانې انټر کړئ، که موږ درې ویلیو انټر کوو موږ ته به ایرر راکوي، ځکه موږ سره دغه کامه چې منځ کې ده دا موږ سره سپریټر دی او هر ټیکسټ باید په سنګل کوټ یا ډبل کوټ کې وي، ځکه که چېرته موږ ټیکسټ په کوټس کې ونه لیکو بیا موږ څه کوو، موږ ته به ایرر راکوي. همداسې انسرټ انټو ټاپک نیم ویلیوز ټایم ټیبل چینجز، دلته کولی شئ مخکې تاسو د ټیبل چې کوم کالم نیم دی هغه ولیکئ، اوس یو دی موږ په نیم کې ټایم ټیبل چینجز راغی، که ویې نه لیکئ هم فرق نه کوي. په دې ټیبل کې موږ د کالم نوم نه و لیکلی، موږ ویل چې تاسو په اتور ټیبل کې ډیټا انسرټ کوئ، ویلیوز څه ده، لومړي کالم ته به دا راځي، دویم کالم ته به دا راځي، او په دې کې چې کوم دی انسرټ انټو ټاپک نیم چې کوم کالم دی دې ته ویلي تاسو انسرټ کوئ ټایم ټیبل چینجز. دلته موږ سره کالم نوم هم ورته شو کړی دی. ډیلیټ موږ سره ډیټا ډیلیټ کوي، البته ټیبل نه ډیلیټ کیږي، ټیبل به را سره پاتې وي، صرف ډیټا به ورنه لاړ شي. او که ډراپ کمانډ موږ تاسو یوز کوو، ډراپ بیا هغه ټیبل ډانچه هم ختموي. ویر موږ اکثره وخت کې لګوو، ورته وایو چې که کله دغه دې کرایټیریا سره سمون خوړ هغه ډیټا ډیلیټ کړه، که چېرته سمون نه خوړ هغه ډیټا مه ډیلیټ کوه. نو په دې کې ویر کلاس ډیر مهم دی، که ویر کلاس ونه لګوو موږ سلیکټ ډیلیټ سلیکټ فرام ټیبل ووایو، بیا هغه ټیبل نه ټوله ډیټا ځي، خو البته ډانچه به یې پاتې وي. تاسو وګورئ ډیلیټ فرام اتور ویر یوزر نیم از اکول ټو وهاج، اتور کې چې کوم وهاج دی هغه به لرې شي، شریفي او خطاب به اوس هم پاتې وي، ټیبل به هم وي، هغه نور اتوران به هم وي، صرف د یو اتور به ورنه ختم شي. یا زه ډیلیټ فرام آرټیکل ویر آی ډي از اکول ټو 2، موږ هلته دوه ورکړی دی چې د کوم ټیبل آی ډي دوه دی هغه څنګه که هغه ډیلیټ که، سمه ده، هغې نه بغیر بل چا سره کار مه لره. یا زه وایم چې ډیلیټ فرام آرټیکل ویر آی ډي ان چې کوم کمانډ دی ته nested queries وایي، په یو کویري کې نه بله کویري، موږ چې ډیلیټ فرام آرټیکل ویر آی ډي ان بیا نه راځم هغې ټیبل کې نه بل سرچ کوم، بیا ورته وایم چې سلیکټ آرټیکل آی ډي فرام ریلیونټ فار ویر کورس از اکول ټو میثس، موږ یو ټیبل نه لاړو بل ټیبل ته مو جمپ کړه، هغې کې مو نه بیا سرچ وکړه، دې ټیبل کې مو ورته ویل چې تاسو ډیلیټ کړئ هغه څه، هغه آرټیکل ډیلیټ کړئ، ډیلیټ کوو آرټیکل ډیلیټ کوو، خو نه بل ریلیونټ فار ته لاړو، هلته وایو چې کوم کورس میث سره ریلیونټ دی د هغه ریلیونټ یا د هغه اړوند آرټیکل ډیلیټ کوي. دې ته موږ nested query وایو چې د یو کویري باندې لاړ شي یو ټیبل نه بل ټیبل ته سرچ هلته وکړي، په هغې کرایټیریا باندې هغه کرایټیریا پیدا کړي او د هغې مطابق په دې ټیبل کې به ډیټا ډیلیټ کړي. او که زه وایم چې ډیلیټ فرام ټاپک چې څه دي وټ ایور هر څه دا به ورنه ټول ډیلیټ کړي. ویر مخکې ما چې دغه هغه کلاس دی موږ سره چې کوم مخکې ما سره هغې سره یو شی وي، سیټ کلاس باندې موږ هغه سیټ کوو. an additional set class specifies the attributes to be modified and their new values، موږ هغې سره سیټ سره موږ نوې ویلیو څنګه کوو، سیټ کوو. تاسو وګورئ که زه اپډیټ ته راشم، اپډیټ آرټیکل راته اپډیټ که شته، خو دا آرټیکل مې مخکې نه انسرټ کړی، صرف اپډیټ کوم یې څنګه یې اپډیټ کوم، سیټ اتور وهاج publish status is equal to 1 where id is equal to 5. فرض وکړه ما سره مخکې یو آرټیکل و هغه publish status 0، نو په دې معنی چې دا پبلش شوی نو، کوم آرټیکل کېدای چې دې که زیات آرټیکل وي، هغه آرټیکل چې د چې آی ډي 5 ده د هغه پبلش سټیټس اوس 1 که، دا معنی چې دا راته پبلیک که، مخکې سیسټم ته مو اډ کړی و خو پبلیک شوی نه و، اوس چې کله 1 شو په دې معنی چې دا راته پبلیک. تاسو دا بله کویري ګورئ ډېره خوندوره، که چېرته یو کمپنۍ غواړي چې خپل ټولو کارمندانو ته 10% هغه ته په تنخواه کې اضافه والی راولي، نو تاسو از کمپیوټر انجینیر که تاسو سیسټم ته ناست یې څه به کوئ، ډېر ساده، اپډیټ امپلایي، ټول امپلایي اپډیټ که، سیټ که څه سیټ که، سیلري، دا سیلري څه جوړه که،
سیلری ضرب 1.1 سیلری سره یو ضرب یو کا ویر ډپارټمنټ نمبر از اکول ټو ویر ډپارټمنټ نمبر n بیا لاړ شه ډپارټمنټ ته سلیکټ ډي نمبر فرام ډپارټمنټ ویر ډي نمبر از اکول ټو ریسرچ صرف هغه کسانو ته موږ 10% اضافه ورکوو څوک چې په ریسرچ بخش کې کار کوي چې په اډمنسټریشن کې کار کوي هغه ته موږ 10% ریز تنخواه کې نه ورکوو چې په بل بخش کې فاینانس کې کار کوي هغه ته 10% ریز نه ورکوو صرف هغه چې ته 10% موږ تنخواه اضافه کړو چې هغه په ریسرچ کې کار کوي نو دا کویری به موږ راوخلو دا به عملي هم وګورو دا کویری ډېره خوندوره ده دا عملا وګورو دلته راشئ موږ سره کمپنی ډیټابیس شته دی اول به کمپنی ډیټابیس کې زه ولیکم چې سلیکټ ما سره سلیکټ که څه employee dot first name او employee dot salary دا لکم ټیبل نه from employee ټیبل نه ماته دا دوه شیونه راوخله د هغوی اول نوم راته راوخله د دې کارمن او د هغه تنخواه راته راوخله اوس به موږ وګورو موږ ته به دوه شیونه شو کې تاسو وګورئ کوم ځای کې مو اشتباه کړی select employee dot f name employee dot salary from employee بیا به وګورو اول راځو کمپنی ډیټابیس ته موږ سره په کمپنی ډیټابیس کې امپلوي شته ده ډېر ښه وګورئ ایرر په کوم ځای کې دی select employee dot f name employee dot salary from employee کوم ځای کې ایرر ماته ښایي چې ایرر دی زه به امپلوي ټیبل کې وګورم چې امپلوي ټیبل کې ما سره څه دی امپلوي ټیبل به ډسکرایب کو کېدای شي ما د کوم کالم نیم غلط کړی ډسکرایب امپلوي به وګورو تاسو وګورئ په امپلوي کې ما سره فرست نیم شته دی میډل نیم هم شته لاست نیم هم شته دی او د هغه سیلري هم شته دی ډېر ښه دواړه په کوم ټیبل کې دي په امپلوي کې دي اوس راشئ دلته ووایئ select कराता employee dot first name comma employee dot salary from which table from employee صحیح ده دا د موږ ته یو خو ده عبدالرحمن چې کوم دی تنخواه نه لري جان چې کوم دی 10,000 دی فرانکلین 40,000 دی صحیح ده خو موږ هغه ډپارټمنټ اوسه پورې نه دی مشخص کړی که دوی ډپارټمنټ هم موږ وګورو دلته به موږ ورته وایو چې سلیکټ ډایرکټ فرام امپلوي هر څه راواخله ځکه موږ صرف هغه خلکو ته تنخواه اضافه کول غواړو چې چا ډپارټمنټ چې دی ډپارټمنټ د چا ریسرچ دی نو اوس به موږ راشو هلته په کویري ته خپله کویري چې موږ کومه راکاپي کړې وه هغه به پیسټ کړو یو دقیقه چې زه خپله کویري راواخلم دا کویري موږ د ځای نه کاپي کړې وه او موږ وایو چې هغه خلکو ته رایز ورکړه څوک چې په ریسرچ ډپارټمنټ کې کار کوي هغو ته 10% شی ورکړه په تنخواه کې اضافه ورکړه سمه ده ډېر ښه څلور رو افیکټډ شوې په دې معنی چې موږ سره څلور کسان کار کوي که اوس موږ تنخواه وګورو د دوی select employee dot first name comma employee dot salary کوم ټیبل نه from employee اوس به وګورو تاسو وګورئ په ځینو تنخواهګانو کې اضافه راغلې دا مخکې 10,000 اوس 3,000 شو په دې معنی چې 10% تنخواه زیاته شوه دا 40,000 اوس 40,000 شو دا 50,000 اوس 55,000 شو نو هغه کسان څوک چې په دغه ډپارټمنټ کې کار کوي صرف د هغوی تنخواه 10% اضافه شوه او نور کوم کس چې دی علي چې مخکې 15,000 تنخواه اوس هم احمد مخکې 15,000 تنخواه اوس هم جنیفر مخکې 43,000 تنخواه اوس هم 43,000 تنخواه دی نو موږ صرف خاص یو کټګوري ته هغه چاته مو 10% تنخواه کې اضافه والی ورکړه څوک چې په ریسرچ ډپارټمنټ کې کار کوي